سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. پکتیکا او بادغیس ولایتونو کې ګڼ شمېر حکومتي عسکر طالبانو ته تسلیم شوي. کابل اداره وایي د 600 زندانیانو په اړه یې دریځ نه دی بدل شوی او په خبره یې یاد بندیان نه خوشي کوي. بغلان ولایت کې د ماین چاودنې له کبله 15 تنه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د سولې ولسي مجمع وایي د بین الافغاني مذاکراتو د ځنډ لامل حکومت دی. ایران تور پورې کړی چې د امریکا جنگي الوتکو یې مسافر وړونکې الوتکه ګواښلې. له نږدې یوې پیړۍ وروسته آیا صوفیا جومات کې د جمعې لمونځ ادا شو. دا کار د مسلمانانو له تود هرکلي سره مخ شوی. د خبرونو پای.